په خیال کې د جانان د دیدنونو مزې اخلم، د هجر په تور تم کې د رنګونو مزې اخلم. که نه راځې نو خیر د تصور د ماله بس دی، که نه راځې نو خیر د تصور د ماله بس دی. مشغوله مې ساتي ستا د لوزونو مزې اخلم. مینوالو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر ډېر احترامات مې ومنئ. منصور علي معصوم یم. پروګرام ستا غزل ستا آواز دی. د ستا غزل ستا آواز خپرونه مو خواجه خیل سوات ته راوړې ده. خواجه خیل کې زموږ ګران مشر په پښتو مین، د پښتو په ادب مین سراج الدین سراج صاحب ژوند کوي. راځئ مینوالو چې د هغوی نه دغه خوندورې خبرې مو واورو او څه شعرونه ترې ریکارډ کړو، تاسو ته یې ډالۍ کړو. سراج الدین سراج صاحب سلامونه. مننه کوم منصور علي معصوم صاحب، ستاسو د راتګ چې دلته راغلی مال او درناوی راکړه، ډېره مننه. ډېره زیاته مننه سراج صاحب، ستاسو هم چې موږ له همدونه وخت راکړو. سراج صاحب دغه ملګرو ته ځان داسې لږ معرفي کوي. ډېر زیاته مننه بی. زما نوم خو سراج الدین دی. سراج زما تخلص دی. د خواجه خیل نه 15 کیلومتره بره اصاله ماسټر آباد مې کلی دی. پیشې په لحاظ باندې استاد پاتې شوی یم. اوس دا 15 کاله وشو چې زه ریټایر یم. 15 کتابونه مې 4 کتابونه مې مارکیټ ته راغلي، 15 را روان دی. هغه هم د چاپ مرحلې ته بالکل تیار دی او دغه 4 کتابونه چې کوم راغلي دا په 4 کاله کې ما کړي دي. د دې نه علاوه د ټاپو مجموعه هم شایع کول غواړم. 100,000 ټاپې مې را جمع کړي دي او غواړم چې 25,000 ټاپې پوره کړم چې د 1000 صفحو یو کتاب ته چاپ کړم. په یوه صفحه کې به 25 ټپې، نو دغسې به 25,000 ټپې په یو کتاب کې کور شي. ډېر غټ کتاب به زخیم به ډېر، خو زه یم چې دا د ټپو یو ډکشنري غوندې جوړه شي چې څوک د دې شوق کوي چې هغو ته په اسانه باندې موضوعاتي لحاظ باندې ټپې په لاس ورسي. ډېره زیاته ښه ده. الله دې وکړي چې دغه کتاب راشي او دغه مینوالو لاس ته ورسي. سراج الدین سراج صاحب، بس پر پروګرام کې راته څه قطعې باندې تاسو ډېر زیات کار کوئ، نو که قطعې راته ووایئ ډېره زیاته ښه به وي. ښه جي ښه. نو قطعې به در سره شریکې کړم. یوه قطعه در سره شریکوم چې بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وړي، بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وړي، په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته. د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته، بې تپوسه زه راځه پکې اوسېږه. ډېر ښکلی وه. او بله قطعه ده چې وسوځي چې غوښه نه سکاره شي بیا یې ونه خورئ. وسوځي چې غوښه نه سکاره شي بیا یې ونه خورئ، داسې غوښه څنګه ښه کیدی شي د پایتۍ نه. او ورور چې د بې ننګه شي د غیر په پره ودرېږي، تندر دې پې پرېوځي چې دانګې د بغرۍ نه. ډېر ښکلی وه. او بله قطعه ده جي چې ارو مرو برونو دا وطن گل و گلزار شي. ارو مرو برونو دا وطن گل و گلزار شي او انصاف چې یقیني شي 100% خواندګي شي. ارو مرو برونو دا وطن گل و گلزار شي، انصاف چې یقیني شي او 100% خواندګي شي. او که دغسې روانه وي دا څنګه چې د روانه والله که په قلاره باندې تیره زندګي شي. ډېر ښکلی وه. او بله قطعه ده چې بې محنته مرتبه موندلی نه شي. بې محنته مرتبه موندلی نه شي، زیار چې ونه کړې کمال نه پیدا کېږي. او چې مخلوق در نه رضا نه وي سراجه، د خالق د رضا سوال نه پیدا کېږي. ډېر ښکلی وه. او انټرنیټ عجیب ایجاد دنیا ته راغی. انټرنیټ عجیب ایجاد دنیا ته راغی، په بې مثله عنایاتو یې ماړه کړو، خو د پیدې سره سره یې تاوان نه کړو، د طبي عمر نه مخکې یې زاړه کړو. ډېر ښکلی وه. او بله قطعه ده چې بس دی نور د زړه د زوره پرېوتم، بس دی نور د زړه د زوره پرېوتم، ساندې د سندرې رانه نه کېږي. او جنګ مې و د دې غاصب نظام سره، زیر یې کړم خبرې رانه نه کېږي. او بیا یې په کجلو سترګې تورې کړې، بیا یې په کجلو سترګې تورې کړې، ګوره انحراف یې د قانون وکړو او ځان چې سنبال په آینه کې کړو، ربه ستا تخلیق کې بدلون وکړو. ډېر ښکلی وه. او په هغه خلکو به ګوری څه تېرېږي، په هغه خلکو به ګوری څه تېرېږي چې پراته ورته په کور کې رنځوران وي، او چې بیکاره بې روزګاره کور کې ناست وي او جیب یې تش وي او په شبو شبو باران وي. او یا کاله په لړزان شو، او یا کاله په لړزان شو، هم د ځان شو هم په ځان شو، او موږ د ځمکې تل ته کوز شو، خلک ستوري د اسمان شو. او بله قطعه ده چې په بخ خوار وي چې هوښیار وي، په بخ خوار وي چې هوښیار وي، خو قمقل دنیاګۍ خوري.
او د ازل نه دغه چل دی کارغه غول خوري او کټي پی خوري ډېر او بله قطعه ده چې په کار ده چې سړي د سړیتوب په لاره لاړ شي په کار ده چې سړي د سړیتوب په لاره لاړ شي سړي له زوال شته خو سړیتوب له زوال نشته او خاوند چې د کمال وي پس د مرګه به ژوندی وي د مرګ سره ورکېږي چې په چا کې کمال نشته ډېر ښکلی وه او په شته وطن کې څه بېوسه ورځې شپې کومه د وچ کیکر د ونې سوري ته دمې کومه د ګلستان غونچې د ګلو ګلچینانو ویوړې حیران ولاړ یم د ګلونو جنازې کوم ډېر ښکلی او په وجود دننه خپل ډاکټر موجود وي په وجود دننه خپل ډاکټر موجود وي د بهر ډاکټر ته دومره حاجت نه وي او د ځنګل ځناور څومره صحتمند وي ګینې هلته د ډاکټر سهولت نه وي ډېر ښکلی وه او انسانان واړه د یو کاله کوړمه ده انسانان واړه د یو کاله کوړمه ده غټ او کچ زموږ د ذهن پیداوار دی دا چې څومره بېوسي پسماندګي ده بل څوک نه دي دا نظام یې ذمهوار دی ډېر ښکلی وه او ایجادات د ساینس بېشکه عنایات دي هر یو شی د اسانۍ دپاره ساز دی او ځینو ځینو د انسان سکون غارت کړو په وسله او لوډ سپیکر مې اعتراض دی ډېر ښکلی وه او یا کاله کې منزل ترلاسه نه شو که هر څو مو پسې منډه په توندۍ کړه او د مرام هما اوس نه ښکاري په سترګو وایي نه ویشته خو ښی ګړندۍ کړه او بله قطعه ده چې پښتون اوس د حقونو اغستو خبره نه کړي پښتون اوس د حقونو اغستو خبره نه کړي د سر خیرونه غواړي په جنګونو کې تباه شو او د چا سره دې نشي لکه د سره چې وشوه په مرګ باندې ونیو نو ته بېته رضا شو ډېر ښکلی وه او بله قطعه ده چې ای پښتونه ای جاهله مسلمانه ای پښتونه ای جاهله مسلمانه ته به څو پورې د غیرو ګوډاګی او خپل پردي کې امتیاز کولی نه شي بس خو هسې د ړانده د لاس غرګی